بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله سوکاله یاستئ زما خوږو ملګرو دا د یو ځل بیا تل په څیر تاسو خدمت ته راغلی یم هم له یوې نوې ویډیو سره زمونږ د نن ورځ ویډیو موضوع ده چې څنګه کولی شو په خپل پیج باندې یا هم په یوټیوب باندې موږ لایف راشو یعنې کوم لایف کرکت میچ وي یا هم همداسې کوم یو څه غواړو لایف ډول خپور کړو نو هغه زموږ څنګه په خپل پیج باندې یا په خپل فیسبوک آی ډي باندې موږ لایف راشو یعنی موږ تاسو ګورو لکه څنګه چې فیسبوک کې فعلا T20 کرکټ ورلډ کپ شروع دی نو هغه زیاتره صفحونه لایف راځي موږ نه پوهیږو چې څه ډول دوی لایف کړي دي نو ها طریقه زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو دغسې کرکټ میچ موږ په خپل پیج باندې لایف بڼه خپور کړو نو خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې بیل نشان ووهئ چې زموږ هره تازه او نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي نو خوږو ملګرو تاسو به راشئ او پلی سټور ته هلته به یو اپلیکیشن دی هغه به راډاونلوډ کړئ پلی سټور مو چې خلاص کړو دلته به تاسو ولیکئ پلی سټور سرچ کې ولیکئ ایزټ سکرین ریکارډر دا چې کله تاسو ولیکئ دا به تاسو راډاونلوډ کړئ صحیح ده نو کله چې مو دا راډاونلوډ کړو دا به اوپن کړئ نو کله چې مو اوپن کړو دغه شانتې یو صفحه راځي دلته به تاسو دا اوکې کئ نو کله چې دا شان صفحه تاسو ته خلاصه شوه دلته دا شانتې اپشن راوړي نو دلته به تاسو دغه اپشن باندې کلیک وکوئ او دلته به لایف ووهئ کله چې مو لایف ووهلو دلته به تاسو فیسبوک ووهئ ځکه موږ غواړو فیسبوک باندې لایف راشو نو دلته تاسو فیسبوک آی ډي سره کنیکټ کیږي دلته به کنټینیو ووهئ خپل فیسبوک آی ډي سره مو وصل کیږي دا چې کوم څومره تاسو صفحې دي یعنی هغه راوړي دلته به تاسو نیکسټ ووهئ او دلته به ډن ووهئ دلته به اوکې ووهئ کله چې مو ووهلو دلته تاسو دلته یو اپشن دی یعنی تاسو چې کوم نوم ورکوئ یو څه لایف کوئ هغه ټایټل ورکوئ دلته یعنی فرض مثال افغانستان vs India live cricket د تاسو یو ټایټل ورکړو دلته بلاندې چې مای وال لیکلی دا به تاسو کلیک کړئ دلته تاسو څومره صفحې دي هغه راوړي او دې کې تاسو کوم غواړئ په صفحه باندې راشئ که مای وال وهئ تاسو په پیج باندې لایف راځئ په خپل آی ډي باندې لایف راځئ که چېرته تاسو پیج وهئ کوم پیج وي نو هغه تاسو په هغې باندې لایف راتللی شئ زه به خپل پیج وهم دلته به سټارټ وهم دلته به الو وهم دلته به سټارټ نه وهم صحیح ده نو هغو ملګرو کله چې موږ سټارټ نه ووهو دلته ما سره خپل ریکارډ چې دی دا کته کېږي یعنی کوم لایف وي هغه شروع کېږي یعنی دوه ریکارډ نه کېږي نو په دې خاطر باندې زما خپل کوم ریکارډ سکرین هغه قطع شو نو هغو ملګرو تاسو چې کله سټارټ نه ووهئ دلته بیا تاسو راشئ او فیسبوک ته یعنی کوم څه چې تاسو غواړئ لایف راولئ په خپل پیج باندې هلته خو ستاسو ریکارډ شروع وي یا به تاسو فیسبوک خلاص کړئ او دلته به فیسبوک سرچ کې ولیکئ کرکټ لایف 2021 کرکټ لایف 2021 لایف ها نو تاسو یعنی کرکټ لایف کوئ که چېرته کوم بله ویډیو وي هر څه چې تاسو لایف کوئ نو هغه سرچ به تاسو فیسبوک کې ورکړئ یعنی فعلا دا لایف شروع دی دا به تاسو لایف ووهئ یعنی خپل تاسو ریکارډ هم شروع دی هلته لایف تاسو لایف یاستئ تاسو به دلته کوم ویډیو غواړئ لایف راولئ هغه به تاسو دلته ووهئ دا به تاسو شروع کړئ کله چې مو شروع کړله تاسو به دلته دغه ځای تاسو ووهئ چې یعنې فول سکرین باندې تاسو لایف راشئ نو کله چې تاسو فول سکرین باندې تاسو لایف راغللی نو تاسو میچ به تاسو د پیج نه لایف شوی وي
زه غواړم چې بیرته زه تاسو ته وښیم چې ما وختي لایف کړی و، خو زه ګورم چې آیا لایف راغلی وم که نه وم راغلی. نو تاسو بیرته زه تاسو ته وښیم چې زما پیج باندې کوم لایف څه وخته راغلی وم، نو هغه زه تاسو ته اوس وښیم. تاسو به پیج زه به پیج وګورم، خپل پیج به خلاص کړم او تاسو ته به یې وښیم. ځکه دلته یو څو 15 دقیقې وخت ووتو چې ما وخته لایف کړی و. نو دا تاسو کتلی شئ، دا همغه ټایټل هم دی، لایف هم راغلی وم 18 دقیقې مخکې. نو خوږو ملګرو په دې بڼه تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې چې خپلې د پیج نه تاسو کرکټ لایف خپور کړئ. مننه.